ته دعوت چلولی دی او په دې قوم کې اتیا یا 82 کسان دي چې په حضرت نوح علیه السلام باندې ایمان راوړي. نور قوم چې د حضرت نوح علیه السلام سره به جګړې هم کولې، حضرت نوح علیه السلام ته به تکلیفونه هم رسول، حضرت نوح علیه السلام پسې به بدې ردې هم ویلې. یو ځل حضرت نوح علیه السلام ډېر زیات د دې د تکلیفونو د لاسه تنګ شولو. الله ته آواز وکړو یا الله وی په مخ د ځمکه باندې د یو کافر کور هم مه پرېږده، یا الله عذاب پرې راوله. نو الله جل شانو حضرت نوح علیه السلام ته ویل وي ته کشتۍ جوړه که. حضرت نوح علیه السلام کشتۍ تیاره کړه د الله په حکم سره او غټه کشتۍ تیاره کړله. څوک وایي چې 300 ګزه چې دی هغه اوږده کشتۍ وه 300 ګزه، او څوک وایي چې نه 600 ګزه څه دی دا کشتۍ اوږده وه. خو حضرت نوح علیه السلام د الله په حکم سره دا کشتۍ تیاره کړله. چې کشتۍ جوړوله نو د دې قوم دا سرداران یا دا خلک به حضرت نوح علیه السلام باندې به تېرېدل، ورته به وي دا ته څه کې؟ وایي زه دا کشتۍ جوړوم د الله په حکم سره، الله راته حکم کړي چې ته کشتۍ جوړه که. نو دې قوم به ورته څه دپاره جوړې؟ ویل دې دپاره چې عذاب به راځي او چې څوک دې کشتۍ ته راوختلو هغه د عذاب نه بچ وي، او که څوک کشتۍ ته راونه ختلو هغه به څه په عذاب کې به ګرفتار وي، تباه او برباد کېږي به. هغوی به پسې خاندل وي دوی چې عذاب به راځي، دومره لویه کشتۍ جوړه کړله. هغوی به حضرت نوح علیه السلام به تنګولو او حضرت نوح علیه السلام ته یې پسې طریقه باندې تکلیف رسولو. نو چې کومه کشتۍ هغه تیاره کړله له عذاب په قوم باندې نور راغلی، نو دا ظالمان به رالل او په هغه کشتۍ کې به ته ګندګي کوله. بیا چې کله الله د طرف نه د عذاب ارادو شوله، د بره نه اسمان اوبه را پرېښودلې، لاندې د ځمکې نه الله ځمکې ته حکم وکړو اوبه را پرېږ، د ځمکې خپلې اوبه را پرېښودلې او یو سیلاب یو طوفان پې جوړ شولو، سخت طوفان سیلاب جوړ شولو. نو حضرت نوح علیه السلام کشتۍ روانه شوله، 80 یا 82 کسان هم ځان سره کېنول او د دې زناورو نه یو جوړه ځان سره کېنوله. کشتۍ روانه شوه د الله په حکم سره، د الله په قدرتونو روانه وه. د حضرت نوح علیه السلام زوی هغه ته حضرت نوح علیه السلام ورته وی راځه دې کشتۍ ته راوخېږه، د عذاب نه به بچ شي، یعنې دا داسې عذاب دی چې دې کې بچ کېدل نشته. وی که دې کشتۍ ته راوختلې بچ به شي. زوی ورته وایي چې نه زه به د غر څوکې ته به وخېږم، زه به هلته بچ شم. کشتۍ ته راونه ختلو، د پلار خبره یې ونه منله، پیغمبر خبره یې ونه منله، یو چپه پرې راغله، الله سړي غرق او تباه کړلو. هغه کشتۍ هغه الله بچ کړله په دې طوفان کې. هغه چې کم کسان پکې سوارو، کم ځناور چې پکې سوارو هغه ټول الله بچ کړل. نو الله جل شانو رسول الله مبارک ته وی اے پیغمبر ستانه مخکې حضرت نوح علیه السلام تیر شوی دی، هغه ته ډېر تکلیفونه رسېدلي دي، هغه ته قوم بدې ردې ویلي دي، هغه چې دی هغه کشتۍ تیاره کړله، قوم به راتلو حضرت نوح علیه السلام کشتۍ به د ګندګۍ نه ډکوله. ای پیغمبره که د مکې مشرکان تا ته بد رد وي، که تا ته تکلیف رسوي ته پې خفه کېږه ما، الله ورته زه به د ستا سره حامي و ناصر یم. بیا ورسره په دې ضمن کې ورسره د حضرت ابراهیم علیه السلام واقع بیانوي. حضرت ابراهیم علیه السلام د الله تعالی جلیل القدر پیغمبر تیر شوی دی، او ګوره جي د عذاب چې راغی د حضرت نوح علیه السلام په دې قوم باندې، نو دا څوک وایي چې کوم ځای کې چې حضرت نوح علیه السلام اوسېدلو په هغه ځای باندې څوک وایي هغه ځای باندې صرف عذاب و، او یو قول پکې دا دی چې نه دا عذاب دا طوفان دا سیلاب دا په ټوله دنیا کې څه دی دا عذاب و. بیا د حضرت نوح علیه السلام 3 زامنو سام، حام او یافس. د سام نه الله تعالی د عربو دا خلق آباد کړل، او د حام نه چې دی الله تعالی داسې د عراق او د عجمو دا خلق بازي، او د یافس نه چې دی د دې خوا د عجمو دا خلق د هند پورې دا ته الله سد دا آباد کړل. او دا نور د انسانانو دا سلسله هغه 80 یا 82 کسان چې د حضرت نوح علیه السلام سره د هغې نه الله پاک د انسانانو دا سلسله سد دا وچلوله. حضرت ابراهیم علیه السلام واقع ته الله بیاني ورپسې دی بل آیات کې. حضرت ابراهیم علیه السلام د الله تعالی جلیل القدر پیغمبر تیر شوی دی. حضرت ابراهیم علیه السلام د 2 کالو او مور سره را روانو، نو مور ته وی مور ستا رب څوک دی؟ نو مور ورته وی زما رب چې دی هغه ستا پلار دی. او وی ستا د پلار حضرت ابراهیم علیه السلام ورته زما د پلار رب څوک دی؟ وی ستا د پلار رب چې دی هغه دی نمرود دی. حضرت ابراهیم علیه السلام ورته نه مورې
ته هم په غلطه زما دا پلار هم په غلطه دی زمونږ او ستاسو رب چې دی خالق العزال دی الله دی چې هغه زم پیدا کړی تیم پیدا کړی دا ټول هر یو شی څه دی پیدا کړی نو مور او تی بچی وي دا خبره د پلار مخکې ونه کړي دا بل چا مخکې ونه کړي ځکه په دې باندې به درته ای قار شي سزا به درله درکړي حضرت ابراهیم علیه السلام چې بیا کله داسې زلمی شلو غټ شلو نو یو ځل داسې بار راوتی نو دا تیاره راخوره شوله تیاره نو چې تیاره راخوره شوله نو حضرت ابراهیم علیه السلام چې په تیاره کې نظر وکړو ښکلي ستوري ښکاره کېدل ښکلي ستوري ښکاره کېدل نو حضرت ابراهیم علیه السلام وی دا به زما رب وي نو چې کله تیاره ختمه شوله ستوري غیب شلو نو حضرت ابراهیم علیه السلام وی دا خو زما رب نشي کېدی ځکه دا خو غیبیدونکی دی او زما رب خو غیبیدونکی نه زما په رب باندې خو زوال نه راځي دا زما رب نه دی بیا چې کله نور راښکاره شلو حضرت ابراهیم علیه السلام دا به زما رب وي نو چې نور بیا ماښام له غیب شلو شپه راښکاره شوله نو حضرت ابراهیم علیه السلام وی ولنه دا هم زما رب نشي کېدی وی انی وجهت وجهیه وی ما خپل مخ اړولی دی خالق العزال ته الله ته زه به د هغه عبادت کوم چې زه پیدا کړی ما حضرت ابراهیم علیه السلام ته الله پیغمبري ورکړله پیغمبري نبوت ویلو شول الله ورته چې د دې پرچار وکړه دا خلک څه دی دا د دې بوتانو د نمرود د عبادت نه څه دی دا منې کا حضرت ابراهیم علیه السلام به دعوت چلولو او چا به ډېره خبره نه منله نمرود ته خبر را ورسېدله نمرود چې دی حضرت ابراهیم علیه السلام ته به وی ګوره وی رب زیمه دربار زما دی د چا رزق پکاري د چا غنم پکاري مال راځي ما ته سجده لګي زه وله ورکومه زما د دربار نه ما سیوا بل چا دربار نشته حضرت ابراهیم علیه السلام ورته وی ګوره داسې خبرې مه کوه نه ته څه کولی شي نه ستا وزیران څه کولی شي نه چې دی ستا دا بوتان څه کولی شي او رزق چې دی دا خو الله موږ له راکوي د رزق د غنم دار یو شي د روټۍ واده خو الله موږ سره کړې ده د ټول مخلوق ته الله رزق ورکوي نمرود ته وی دا خبرې مه کوه ته نمرود له په دې باندې قار ورغی وزیران ورسره ناستو نو نمرود ته وی دا خو یې د ستا بېعزتي وکړه دا خو یې د ستا هتک وکړو دله وي سزا ورکه نمرود ته په دغه ټیم کې څه ونه ویل بیا د دې نمرودیانو چې د ځان له څه دی کال کې یو میله به لګېدله هغه میلې ته به دا ټول نمرودیان به ټولېدل به او هلته به خپل جشن مناولو نو هغه به انشاءالله بیا سبالني نور آیتونو کې به انشاءالله بیا سباله ووایو ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون او بېشکه چې آواز وکړلو موږ ته حضرت نوح علیه السلام فلنعم المجيبون پس خور اور رسیدونکي موږ هغه ته په بللو د هغه سره ونجیناه الله یې موږ خلاصې ورکړو هغه ته واهله د هغه کوروالا ته من الکرب العظیم د مصیبت لوی نه وجعلناه ګرځولو موږ د هغه ذریت او د هغه اولاد به هم الباقین باقي پاتې کېدونکي وترکنا علیه فی الاخرین باقي مکړلو په هغه په رستنو خلکو کې سلام علی نوح فی العالمین دا دی چې سلام دی په نوح علیه السلام باندې په ټول جهان والو کې انا کذلک نجزی المحسنین بېشکه چې موږ هم دارنګې بدله ورکوو نیکانو ته انه من عبادنا المؤمنین بېشکه چې دی او زموږ د بندګانو مؤمنانو نه ثم اغرقنا الاخرین بیا غرق کړل موږ نور خلک وان من شیعته لابراهیم او بېشکه چې د په لار روانو ابراهیم علیه السلام هم اذ جاء کله چې راغی دی ربه خپل رب ته بقلب سلیم په صفا زړه سره اصفها وکې قاله چې ویل ابیه د خپل پلار ته وقومه او د خپل قوم ته وی ماذا تعبدون د څه شي عبادت کوئ تاسو ائفکن الهة دون الله تريدون آیا تاسو د دروغ معبودان سوا د الله نه غواړئ فما ظنکم برب العالمین پس څه خیال دی دستاسو په رب العالمین باندې فنظر نظرة فی النجوم په بیا وکتل دی یو نظر ستورو ته فقال ویل دا انی سقیم ز بیماریدونکي یما فتولوا عنه مدبرین پس واپس شول دی له هغه نه شاکونکي فرغا الی الهتهم پس ورغې او ور داخل شلو د هغې بوتانو ته فقال ویل الا تاکلون تاسو ولې خوراک نه کوئ ما لکم لا تنطقون څه شوي دي په تاسو چې خبرې نه کوئ فرغا علیهم ضربا بالیمین بیا راغې دي
په دوی باندې چې وهلې کول په خلاص سره. صدق الله العظیم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وعلى آله وصحبه أجمعين. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك يا أرحم الراحمين يا مالك الملك ذو الجلال والإكرام بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. یا الله زمونږ د ټولو نه راضي شي. خدای زمونږ د ټولو نه درس په خپل دربار کې قبول کړي. خدای مونږ ټولو ته په اجرونه ثوابونه را نصیب کړي. دنیا آخرت کې خدای زمونږ دپاره اجرونه ثوابونه ولیکي. خدای زمونږ د ټولو نه راضي شي. دا ناس چې خدای کوم ملګري مشران کشران دي، چا څه مشکلات خدای مشکلات ختم کړي، چا څه پریشانۍ خدای پریشانۍ ختم کړي. یا الله مونږ ټولو له خیر راکړي. خدای زمونږ د ټولو مددگار شي. صلی الله تعالی علی خیر الخلق.